السلام علیکم ستړي مسئ نن سه شنبه د 1403 کال د سمبولې میاشتې شلمه نیټه چې د 2023 کال د سپټمبر میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده د سکون رادیو د خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته هرکلی زه خلیل الله هیوادمل یم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سبا چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. ټاکل شوې چې سبا ته د افغانستان او ترکمنستان د لوړپوړو چارواکو له لوري د ټاپي لوی اقتصادي او تاریخي پروژه پرانیستل سي. په همدې مناسبت یوازې په هرات ولایت کې رخصتي اعلان سوه. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر کلتورونو اتحاد تر عنوان لاندې نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه نن د روسیې سنت پیټرزبورګ ښار ته روان سو. ټاکل شوې چې یاده غونډه د روان زیږدیز کال د سپټمبر له 11 څخه تر 14 پورې د روسیې په کوربتوب ترسره سي. تیر کال په هیواد کې 40 جوماتونه بیا رغول شوي دي. د ارشاد او حج او اوقاف وزارت د مسؤلینو د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي چې تیر کال په مرکز ولایتونو کې د 6 میلیون افغانیو په لګښت 40 جوماتونه بیا رغول شوي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي چې د وزارت د یتیمانو د ملاتړ په موخه له یوې موسسې سره د څه باندې 14 میلیون افغانیو په ارزښت هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د هوکړلیک پر بنسټ به په کابل، کونړ، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزني، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بلخ او خوست ولایتونو کې 800 تنو یتیمانو ته نغدي مرستې وویشي چې هر یتیم ته به په میاشتني ډول 2180 افغانۍ ترلاسه کړي. ټاکل شوې چې د امریکا په ولسمشري په ټاکنو کې د دواړو ګوندونو کاندیدان نن شنبه د لومړي ځل لپاره د یو بل سره په مخامخ مناظره کې برخه واخلي. د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه مو د سکون رادیو د خپل رسنیو څخه واوریدل. تر بیا د الله په امان.